زه لازمه ده دغه ځمکې مساحت پیدا کړم. د ځمکې د مساحت لپاره لازمه اتیا د 50 سره ضربوم، ځکه دغه برخه موږ سره مستطیل ده، دا مثلث پاتې کېږي. نو اتیا ضرب دی 50 مساوي کېږي 5 په اتو کې دي 40. دا 2 صفره خپله دلته راوړم. 4000 متره مربع موږ سره دغه د مستطیل برخه شوه. زه لازمه د مثلث برخه پیدا کوم. د مثلث د برخې د پیدا کولو لپاره دا برخه موږ سره د دې ځای څخه تر دې ځای پورې 90 متره ده. د 90 نه چې 50 لاړ شي دغه برخه موږ سره به څومره پاتې شي؟ دا به موږ سره 40 متره پاتې شي. نو چې 40 متره پاتې شي نو زه دلته لیکمه 40 ضرب دی اتیا. دغه برخه د دې ځای نه موږ سره څومره ده؟ اتیا. نو دلته لیکم اتیا تقسیم په 2 دا دې مساوي شو. 8 په 4 کې دي 32 2 صفره خپله تقسیم په 2 دا دې مساوي شو موږ سره 1400 متره مربع. دغه برخه موږ سره د مثلث برخه چې موږ سره راغله دا 1400 متره راغله. اوس غواړم د دې غونډې ځمکې مساحت معلوم کړم چې دا غونډه ځمکه به څومره دی. نو لیکمه 4000 جمع دی 1400 مساوي کېږي 4000 او 1400. نو دا به موږ سره راشي 15000 او 600. دا یې لومړۍ طریقه وه. دوهمه طریقې ته راځم. په دوهمه طریقې کې دا موږ سره د دې ځای څخه تر دې ځای پورې 90 متره ده او د دې ځای څخه تر هغه ځای پورې موږ سره څومره ده؟ اتیا. نو زه دلته لیکمه چې 90 ضرب دی اتیا دا مساوي کېږي 8 په 9 کې دي 22 2 صفرونه یو صفر دا دی او دا دی دا خپله دلته لیکم. دا دی 7000 او 200 شو. اوس د دغه 7000 او 200 نه د مثلث برخه منفي کوم. د مثلث برخه اندازه موږ سره څومره ده؟ 1400. نو لیکمه 7000 200 منفي دي 1400. نو مساوي شو د دې ځای څخه دا 15000 او 600 متره مربع. اوس تاسو راته ووایئ دا طریقه درسته شوله که دا؟ چې دا بیسوته واړوئ نو دا راواخلئ په سلو تقسیم کړئ. نو موږ ته به دا صفر د دې سره دا دواړه صفرونه دوه صفرونو سره ختم شو. نو دا د شولې 50 بیسوي. که غواړئ چې جریب ته یې واړوئ نو 15000 او 600 به راواخلئ په څو به یې تقسیم کړئ؟ په 2000 به یې تقسیم کړئ. نو موږ ته به جریبونه راکړي چې دا ټوله څومره جریبه کېږي دا به راته تاسو ووایئ.